په نننۍ خپرونه کې یو ځل بیا ځو د اسیا لویې وچې ته او د کویټ ښکلی هېواد درپېژنو په دې هیله چې د دې خپرونې تر پای شیبو پورې راسره مل اوسئ. د کویټ هېواد د نامه لنډیز کې یو رسمي نوم د کویټ دولت، نړیوال نوم کویټ. جغرافیایي موقعیت: ختیځ نیمه کره، شمالي نیمه کره. کویټ د آسیا د جنوب لویدیځ په منځني ختیځ او عربي منځني ختیځ کې د فارس د خلیج په شمال لویدیځه څنډه کې د شمالي ارض البلد د 29 نه تر 13 درجو پورې او د ختیځ طول البلد د 46 نه تر 48 درجو په منځ کې موقعیت لري. پراخوالی 6853 مایل مربع ته رسیږي. څلور خواوې: Kuwait is located on the northeastern corner of the Arabian Peninsula at the tip of the Persian Gulf bordered by Saudi Arabia and Iraq. شمال ته عراق، جنوب ته سعودي عربستان، ختیځ ته فارس خلیج او لویدیځ ته ایران. اقلیم: د کویټ اقلیم د دغه هېواد د ختیځو برخو په استثناء چې هوایي سمندري لانده او دښتي ده د کویټ دوبی خورا تود دی او د تودوخې درجه د سانتیګراد تر 250 درجو پورې رسیږي. سیاسي بشري جغرافیه: پلازمینه د کویټ ښار دی. نفوس یې څه کم 15 میلیونو کسانو ته رسي. د کویټ د نفوس دیموګرافیکي ځانګړتیاوې دا دي: د نفوس ګڼوالی په 1 کیلومتر مربع کې 160 نفره، د نفوس ګڼوالی په 1 مایل مربع کې 415 نفره، ښاري ژوند 9 سلنه، کلیوال ژوند 1 سلنه، د ژوند تمه په منځنۍ توګه 80 کاله، د ژوند تمه په نارینه‌و کې 80 کاله، د ژوند تمه په ښځو کې 80 کاله او یوه ښځه په ټول عمر کې 3 ماشومان لري. کویټ د اداري ویش له پلوه په 6 ولایتونو ویشل شوی دی. مهم ښارونه یې هوالي، احمدي، سالمیه، داهمان او اوبرګان. نژاد: سپین پوستي سامي عرب 80 سلنه، د جنوبي اسیا خلک 9 سلنه، ایرانیان 4 سلنه او پاتې نور لکه د افغانستان او داسې نورو هیوادونو. ژبه: عربي رسمي او انګلیسي. لیکي عربي دی. دین او مذهب: اسلام 80 سلنه، عیسویان، هندوان او نور 14 سلنه. حکومت یې مشروطه امارت. د کویټ اساسي قانون د کال 1962 د نومبر په 11 نیټه تصویب او نافذ شوی دی. دغه هېواد اوسنی مشر امیر صباح احمد الصباح او لومړی وزیر یې صباح خالد الصباح دی. په کویټ کې سلطنت میراثي دی. په کویټ کې لومړی وزیر او د هغه مرستیالان د امیر لخوا ټاکل کیږي. دغه هېواد د کابینې وزیران د لومړي وزیر په پیشنهاد د امیر په منظورۍ ټاکل کیږي. د کویټ ولسي جرګه 50 غړي لري چې د خلکو په خوښه د 4 کلونو لپاره ټاکل کیږي. په دغه هېواد کې هغه نارینه چې 10 کاله وړاندې په کویټ کې قبول شوي وو یا هغه کسان چې له 1900 څخه مخکې په کویټ کې اوسېدلي وي او د دوی اولادونه په 21 کلنۍ کې رایه ورکولی شي. دغه هېواد حقوقي نظام په مدني او اسلامي خاصتا په شخصي مسایلو کې قوانینو ولاړ دی. د کویټ د حقوقي نظام په سر کې د استیناف عالی محکمه ځای لري. سیاسي ګوندونه: په کویټ کې له قانوني اجازه سره سره د سیاسي ډلو په جوړولو او فعالیت بندیز دی. په یوین کې د غړیتوب نیټه د 1963 د می 14 او د دې ترڅنګ په نورو نړیوالو ټولنو کې هم غړیتوب لري. د خپلواکۍ ورځ د جون 19 په کال 1961 کې له لوی برتانیا څخه، ملي رخصتۍ ورځ د فبرورۍ 15. ملي بیرغ 3 افقي مساوي ټوټې، پاسنۍ شنه، منځنۍ سپینه او لاندینۍ سره. ملي سرود: د کویټ ملي سرود دا دی:
اقتصادی جغرافیا عمومی کتنه. Kuwait is a small, according to whom, petroleum-based economy. The Kuwaiti dinar is the highest valued unit of currency in the world. Non-petroleum industries include financial services. According to the World Bank, Kuwait is the fourth richest country in the world per capita. Kuwait is the second richest GCC country per capita. Kuwait has a leading position in the financial industry in the GCC, the abyss that separates Kuwait from its Gulf neighbors in terms of tourism. کویت یو وړوکی هیواد دی چې نسبتاً د آزاد مارکیټ اقتصادي سیستم لري او د تیلو 102 بیلیون بیرله تثبیت شوي زیرمې لري چې د ټولې نړۍ 9% زیرمې جوړوي. نفتي تولیدات د کویت 50% غیر خالص کورنی تولید، 95% صادرات او 95% دولتي عواید برابروي. کویت هیلهمند دی چې په کال 2020 کې په هر ورځ 4 میلیونه بیرله تیل تولید کاندي. په 2010 کې د تیلو د بیو زیاتېدنې د کویت د اقتصاد له ودې او پرمختګ سره مرسته وکړه او دولتي بودیجه 60% ډیره شوه. په کویت کې لږ هڅه شوې چې په تیلو باندې د هیواد اتکا کمه کړي او اقتصادي بنسټونه څو اړخیزه شي. سره له دې هم د کویت حکومت په 2010 کې داسې پریکړې وکړې چې دولت ته اجازه ورکړي چې ځینې تاسیسات په خصوصي سکتور خرڅ کاندي. The Emir has promoted the idea that Kuwait should focus its energies in terms of economic development on the financial industry. The historical preeminence of Kuwait among the Gulf monarchies in finance dates back to the founding of the National Bank of Kuwait in 1952. The bank was the first local publicly traded corporation in the Gulf. In the late 1970s and early 1980s, an alternative stock market trading in shares of Gulf companies emerged in Kuwait, the Souk al-Malak. د 2011 په جنوري کې کویت د خپل 15 کلن اقتصادي پلان عملي کېدل پیل کړل چې $130 بیلیون لګښت وغواړي. دا 15 کلن پلان به په تیلو او غازو باندې د کویت اتکا کمه کړي. په دغه هیواد کې به نوې تولیدي څانګې فعال شي او په اقتصاد کې به د خصوصي سکتور ونډه ډیره شي. په کویت کې دومره بهرني کارګران کار کوي چې د هیواد له اصلي اوسیدونکو څخه ډیر دي. په دې لړ کې یو شمېر افغان ځوانان هم هلته په کارونو لګیا دي چې عواید یې په افغانستان کې د دوی د کورنیو عوایدو او GDP په جوړښت کې مهمه برخه لري. ډیر هغه افغان کارګران چې په کویت کې کار کوي مسلکي تخصص نه لري. له همدې امله دوی په لږ تنخواه شاقه کارونه کوي. کویت د اوبو له سخت کمبود سره مخ دی. له همدې امله کرنیزه ځمکه نه لري او د کبانو تر نیونې پرته د کرنیزې پرمختیا هیڅ تمه نشي کېدای. کویت خپل ټول خوراکي توکي له بهر څخه راوړي. کویت خپله د څښاک 15% اوبه یا له بهر څخه راوړي او یا یې د سمندر له اوبو څخه چاڼوي. غیر خالص کورنی تولید $140 بیلیون ته رسي. د غیر خالص کورنی تولید کلنی وده 2%. د سړي سر کلنی عاید $8,109 ته رسي. د غیر خالص کورنی تولید سکتوري جوړښت کرنه 1%، صنعت 50% او پاتې نور خدمات جوړوي. د کار ځواک یې څه باندې 2 میلیونو کسانو ته رسي. بودیجه عواید $3 بیلیون او لګښتونه $43 بیلیون ته رسي. صنعت د تیلو او غازو ایستل او چاڼ، پتروشیمي توکي، د اوبو چاڼ او خوږول، پلاستیک، سمنټ، بیټرۍ، ټوکران، کیمیاوي سره، ساختماني توکي، مالګه، د اوبو د برېښنا او حرارتي برېښنا وسایل، د برېښنا سامان، د بیړیو ترمیم، د کبانو کنسرول او داسې نور. شوف
کرنه د کویټ خاوره په عمومي توګه د کرنې وړ نه ده. دغه هیواد 8% خاوره څړځایونو نیولې او په ښارونو کې د خرما ونې لیدل کیږي. د کویټ ډیره کمه ځمکه کرل کیږي. کرنه د کویټ د غیر خالص کورني تولید په جوړښت کې هیڅ ونډه نه لري. خرما د کویټ یوازینی زراعتي محصول ګڼل کیږي او دغه هیواد 1% خلک په دې سکتور کې په کار بوخت دي. مهم قانونه تیل او طبیعي ګاز. صادرات ټوله بیه $6 بلیون، واردات ټوله بیه $18 بلیون. غټ تجارتي شریکان جاپان، هند، امریکا، جنوبي کوریا، سنگاپور او چین. کویټ د اورګاډي پټلۍ نه لري، څه کمې 20 لوی تجارتي بیړۍ لري او 9 هوایي ډګرونه لري چې 4 یې پاخه دي. د پیسو واحد یې کویټي دینار دی. مالی کال یې د جولای له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 13 پورې. وزني سیستم یې متریک دی. د ټلیفون کوډ یې 0069 دی. د انټرنیټ کوډ یې KW دی. د انټرنیټ ګډونوال یې څه باندې 1 میلیون کسانو ته رسي او د موټر چلولو سمت یې راست. رسنۍ په کویټ کې د خبرونو دولتي شرکت 4 ټلویزیونونه او 1 رادیو لري چې په عربي انګلیسي ژبو خبرونه کوي. په دغه هیواد کې خصوصي رسنیو ته په 2003 کې اجازه ورکړل شو چې په کار پیل وکړي. دغه هیواد لومړنۍ خصوصي رادیو په 2015 کال کې جوړه شوې. ټولنیزه پرمختیا. کویټ د آسیا او نړۍ له شتمنو هیوادونو څخه دی. هر کویټي په منځنۍ توګه په کال کې شاوخوا $10,000 عاید لري چې په نړۍ کې له غټو عوایدو څخه شمیرل کیږي. د کویټ له 15 کلونو څخه پورته ټول خلک په لیک او لوست پوهیږي. په دغه هیواد کې زده کړه د 6 کلن نه تر 14 کلنو ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره جبري او وړیا ده. پاوز، ځمکنی پاوز، سمندري پاوز، هوایي پاوز، د پولیسو قوه، ملي ګارد او سرحدي ساتونکي. د عسکرۍ خدمت عمر 13 کلن په خپله خوا. د کویټ د پخواني تاریخ په اړه معلومات نشته. د هجرت په 12 کال په دغه سیمه کې د ساسانیانو او د اسلامي لښکرو ترمنځ جګړه شوې چې ساسانیانو پکې ماتې خوړلې او کویټ په اسلامي قلمرو کې حساب شوی دی. په 14مه پیړۍ کې پرتګالیانو د کویټ په سواحلو کې لږ تاسیسات جوړ کړي وو. د کویټ ښار د 13مې میلادي پیړۍ په لومړیو کلونو کې جوړ شوی او په بیړه یې وده کړې ده. کویټ چې د عربستان د ټاپو وزمې یوه کمکۍ برخه نیولې، د جزیره العرب له نورو سیمو سره ورته برخلیک لري. په دې معنی چې د هیواد هم د نورو په شان د مسلمانانو، عثمانیانو او انګلیسانو واکمني تیره کړې ده. په 13مه میلادي پیړۍ کې کویټ د عثماني سترواکۍ لاسته ورغی چې له لږې کورواکۍ سره د شیخ صباح عبدالرحیم لخوا اداره کېده. دا شیخ د کویټ د اوسنیو مشرانو بابا بلل کیږي. په شیخ صباح پورې مربوطه دغه کورواکه سیمه د 19مې پیړۍ په لومړیو کې د عثماني امپراتورۍ له ګواښ سره مخ شوه. همغه و چې شیخ په 1309 میلادي کال کې د انګلستان له دولت سره یو تړون لاسلیک کړ او انګلستان ته په کویټ کې د انحصاري چلند حق ورکړ. انګلستان د کویټ ځمکني بشپړتیا او کورواکي ومنله. په همدې وخت کې عثماني دولت د آلمان په مرسته د برلین بغداد د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کارونه پیل کړل او په پام کې و چې دا کرښه به تر کویټ پورې هم غځېږي. د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې فرانسې او انګلستان په منځني ختیځ کې د آلمان نیول شوې سیمې په خپلو کې وویشلې. کویټ د انګلستان په برخه ورسید او د عراق له نوي جوړ شوي پاچاهي هیواد څخه جلا شو چې په کویټ کې د خپلې خاورې د یوې برخې په توګه د مالکیت ادعا لرله. په کال 1938 کې کویټ د لومړني ساتلو ته ورسید او ثابته شو چې کویټ پریمانه تیل لري او د کویټ امیر شیخ عبدالله الصباح داسې ویره درلوده عراق به یرغل پرې وکړي. له همدې امله یې له انګلستان څخه مرسته وغوښته او انګلیسي پوځونه د عراق او کویټ په ګډو پولو کې ځای پر ځای شول. په دې وخت کې د کویټ د تیلو شرکت جوړ شو چې د انګلیس د بریټیش پټرولیم یوه څانګه وه او د امریکا د متحده ایالاتو د ګلف شرکت په مرسته یې د کویټ د تیلو ایستل او چاڼ پیل کړل. د کویټ د خپلواکۍ خبرې په کال 1961 کې پایلې ته ورسېدې او شیخ صباح ځان د کویټ امیر ونوماوه او د هیواد د چارو واګې په لاس کې واخیستې.
عراق د کویت د نوي دولت په جوړېدو او خپلواکۍ اعتراض وکړ او کویت له انګلستان څخه وغوښتل چې د عرب اتحادیې د پوځونو تر راتګ پورې خپل پوځونه د عراق کویت په پولو کې وساتي. له کال 1899 څخه را په دې خوا چې د انګلستان د واکمنۍ 2 کلونه تېر شوي وو، که څه هم چې کویت په 1945 کې له انګلستان څخه د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ژمنه ترلاسه کړې وه، خو انګلستان د 1961 په جون کې کویت ته بشپړه خپلواکي ورکړه. له کویت سره د افغانستان اړیکې. افغانستان د کویت هیواد د کال 1961 د جون په 15 په رسمیت وپیژند. کویت له دې څخه 6 ورځې مخکې خپل خپلواکي اعلان کړې وه، خو افغانستان د سیاسي اړیکو په جوړولو کې ځکه له احتیاط څخه کار واخیست چې افغانستان له عراق سره ښې اړیکې درلودې او عراق د کویت خاوره د خپل خاورې یوه برخه بلله. کله چې عراق کویت په رسمیت وپیژند، افغانستان هم ورته ګام پورته کړ او د کال 1940 د مارچ په لومړۍ نیټه کابل او کویت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو اعلامیه خپره شوه. په 1966 میلادي کې په بغداد کې د افغانستان سفیر خلیلي د کویت لپاره ناستوګن سفیر وټاکل شو. له افغانستان څخه تر کویت پورې د هوا له لارې فاصله 1983 کیلومترو ته رسي. د کابل او کویت ښارونو ترمنځ زماني توپیر 1.5 ساعت دی. قدرمنو اوریدونکو، دا و زموږ نننۍ خپرونه. په دې هیله چې ستاسو په معلوماتو کې زیاتوالی راغلی وي. تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، تاسو په لوی او بخښونکي الله سپارم. ښه چاره.